څه ته ناستې او د چا د وعدو شمېر کړې. څه ته ناستې او د چا د وعدو شمېر کړې. هغه ولې یادوي چې ته یې هېر کړې. چې د سپین رخسار لیدو له درشم یاره، ته مې تورو ښامارانو باندې ګیر کړې. چې مدام په هرکلي ته مې ولاړو، چې مدام به هرکلي ته مې ولاړو، نن هغه لاسونه بل نه راچاپېر کړې. چې د فخر پرې کوو ګوره عاجزه، چې د فخر پرې کوو ګوره عاجزه، همغه یارانو خاورو لاندې ګیر کړې. د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د دې اونۍ په خپرونه کې مو بیا یو ډېر دروند مشر د پښتو خوږژبې شاعر او لیکوال پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز صاحب ته مو بلنه ورکړې، چې باور لرم د دوی خوږې خبرې او اشعار به د ټولو خوښ شي او ادبي تنده به مو په ماته شي. نو هیله لرم د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل اوسئ او خپل په ښایستو کومنټو زموږ د نن ورځې میلمه بدرګه کړئ او خپرونه د دوستانو سره هم شریکه کړئ. ډېر ګران همکاره ستوري صاحب، السلام علیکم، ستړی مسئ، خدای دې راوله په خیر راغلی. مننه ګرانې همکارې تورپیکۍ جانې. زه هم تاسو ته د خپرونې قدرمن میلمه پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز صاحب، د خپرونې درنو پتمنو مینوالو اوریدونکو او لیدونکو چې دا وخت زموږ سره مل شوي دي په دې خپرونه کې، د زړه د تله ورته هرکلی وایم او په سلامونو یې لمانځم. له درنو دوستانو څخه هیله کوم چې د خپرونې تر پایه پورې را سره اوسي او زموږ قدرمن میلمه ډاکټر صاحب احمد علي عاجز په خپلو قیمتي کمنټونو ونازوي، د هغه خوږې خبرې او خواږه شعرونه را سره واوري او خوندونه ترې واخلي. مهرباني. ډېر دروند مشر د پښتو خوږژبی شاعر او لیکوال قدرمن احمد علي عاجز صاحب، په پښتني مینه مې سلام او درناوی ومنئ. خوشحاله یم چې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون بلنه مو ومنله او د رادیو استودیو ته مو تشریف راوړئ. هر کله راشئ، خدای مو راوله، ستړي مسئ. ډېر آباد اوسئ، ښاد اوسئ، خدای دې خوشحاله او آباد دواړه لره. ډاکټر صاحب او تورپیکۍ خورې ډېر آباد اوسئ، ښاد اوسئ، خوشحاله اوسئ چې تاسو ماته دونه عزت راکړو چې زه چې کوم دی نن خپل میلمه کړم په دغه ښکلي او ښایسته بنډار کې. ډېره مننه. هیله کوم تاسو مشران زموږ د خپرونې زموږ د رادیو رڼا یاست. موږ خوشحاله یو چې داسې مشران موږ شکر خپل په رادیو کې او خپل ځان سره ډو چې د دوی د خوږو خبرو څخه زده کوو او د دوی خواږه اشعار واورو. ستوري صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب هر کله راشي په خیر رالي او تاسو ته په خپل ادبي بنډار کې د نن ورځې هرکلی وایو او ډېر خوشحاله یو چې زموږ بلنه ومنله، ځکه چې تاسو لوی هستي هستئ، په ډېر د خپل قیمتي وخت موږ سره شریک. په لومړي سر کې که موږ ته په خپله ژبه باندې په خپله ځان معرفي کوي چې موږ تاسو پیژنو، خو دغه لیدونکي چې دا تاسو وپیژنئ چې ډاکټر صاحب احمد علي عاجز څوک دی، په کوم ځای کې پیدا شوی دی، چېرته کار کوي او دا مهال چېرته اوسېږي. ډېره مهرباني ډاکټر بصیر صاحب، زه ډېر مشکور یم یو ځل بیا ستاسو د خورکۍ یم چې کوم دی ډېر زیات مشکور یم چې تاسو چې کوم دی پښتو ژبې له د هغه د ملک نه بهر چې کوم دی ډېره لرې ناسته ده او د خپلې مورنۍ ژبې درد چې په اړه کې لري، نو هغوی دغه تاسو سره همکاري کوي. تاسو هم چې کوم دی ټول عمر د داسې کورنۍ تعلق لرئ چې ټول عمر هم د پښتو خدمت کړی دی. باقي چې کوم دی زما د ژوند کشف نو زه خو
هر ځای کې مې ډېر ویلي دی وایم زما نوم چې کوم دی نو هغه احمد علي دی او تخلص چې کوم دی عجز لرم او دغه برتا کال کې پیښور برتا کال کې په 1995 کې چې کوم دی 2/1/95 کې د حاجی غلام محمد سادا کرزګېدلې ما او ابتدایي تعلیم مې د اسلامیه کالجیټ په سکول کې وکړو او بیا د اغینا پسته چې کوم دی نو اسلامیه کالج ته راغلم اسلامیه کالج کې مې چې کوم دی نو تعلیم تر سره کړو او بیا د اغینا پس لک سات لپاره چې کوم دی نو په یو سکول کې 2 کاله چې کوم دی نو هغه مدرس پاتې شوم ټیچر وم او بیا د اغینا پسته چې کوم دی په 1980 کې چې کوم دی نو زه پښتو اکیډمي ته ریسرچ مرستیال په هیڅ د لغت په څنګه کې راغلم الته مې خپل دنده شروع کړه او سمو د چې کوم دی نو بیا 13 شو په دغه کې ما د ریسرچ افسر چوکای چې کوم دی تر لاس راغله په دغه کې د دوران کې ما تقریبا تر سلوریشت کالو چې کوم دی نو هغه 15 جلد پښتو ډکشنری وا په هغه لغت کې چې کوم دی نو ما کار کولو او هغه بیا مونږه تر سرم شو بیا تر تقریبا د موجوده ډایرکټر 2-3 کال مخکې چې کوم دی هغه د 15 جلدونه یو جلد تر واړوله او هغه چې کوم دی چاپ کړه باقی چې کوم دی نو بیا لس کال بعد چې سلیش کال بعد بیا زه د پښتو څنګه ډپارټمنټ ته راوړم دلته ټیچنګ یعنی درسو دی الکانو جنکو ته ونه درس او تدریس کولو بیا د درس او تدریس نه پس چې کوم دی نو اوس ته پورې لګیایم دغه ژوند دی د الله ډېر لوی رحم دی سونه مې پښتو ادب تک ورکړي دي زه خو وایم چې ما لایسم نه دی ورکړي خو بیا زه به دا وایم چې خیر دی که زړه پکې ذره ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړم زما کړه پکې هم ذره ذره شي خو چرتم چې کوم دی نو ضایع کېږي به نه غوړي به هم تالي کې تویږي انشاءالله تعالی لګیایو لا مطلب دی چې دا ژوند دی ډاکټر صاحب خوراکای دغه وخت تېرولو بس تاسو زموږ ویاړ یاست ډاکټر صاحب خدای مو کلونه ژوندي لره د ښه صحت سره ستاسو خدمتونه واقعا پښتو ژبې ته د ویاړ ځای دی راځئ حاجي صاحب د چون دوستان ډېر راغلي دي زه مخکې د دې چې کومنټونه ووایم نو غواړم چې دا ښکلی پروګرام د حاجي صاحب په یو ښکلي شعر باندې پیل کړو او بیا به کومنټو ته راسو نو که ستاسو سره کوم شعر مو در سره یې موږ ته واورئ ډېر به خوشحاله سو غوږ یې ورته ډاکټر صاحب مهرباني زه خو چې کوم دی نو دا به وایم چې سر په دعا یم ستا حسن پیغلتوب غواړم سر په دعا یم ستا حسن پیغلتوب غواړم ښه لیونی یم ځان له خپله لیونتوب غواړم سر په دعا یم ستا حسن پیغلتوب غواړم ښه لیونی یم ځان له خپله لیونتوب غواړم او څوک چې د سرو زرو طلب کې دی هغه ورکوه څوک چې د سرو زرو طلب کې دی هغه ورکوه زه ادمیت له په سجده یم سړیتوب غواړم او خلق پرې اوبه اچوي زه ورله پوکي ورکوم خلق پرې اوبه اچوي زه ورله پوکي ورکوم بل سکروټې دي دا زه چې مینتوب غواړم او زه چې په توره شپه کې درشم څه غرض مې نه وي زه چې په توره شپه کې درشم څه غرض مې نه وي په مرمرینو لیچو ګرانه درنه خوب غواړم او د څه به دې کم شي که مې لږ له دې نه وروستو بوځي څه به دې کم شي که مې لږ د دې نه وروستو بوځي د پیغلو خوا کې مې پټال بیا زلمیتوب غواړم او د عاجز زیړ رنګ باندې نه پوهېږي څه وکړمه د عاجز زیړ رنګ باندې نه پوهېږي څه وکړمه ساده لالي له عقل پوهه زیرکتوب غواړم ساده لالي له عقل پوهه زیرکتوب غواړم دا ډومبې غزلو ډېر ښکلی په قلم که تاسو وایي
قاضي صاحب بل درته عمر مبارکت. الله مې عزت وکړي. بل درته ویلی شم بله ولې نه د زړه په غوږو یې اورو مهرباني. اورو بل هم راته واوروه بیا به خپله نو خپروو. بل چې کوم دی نو هغه یو پخوانی غزل دی، تا چې ټومبلي دي ګلونه د کمسو په سکو، اها. تا چې ټومبلي دي ګلونه د کمسو په سکو، زما ژوندون دې لیونی کړو د اغزو په سکو. اها. او ما ویل څوک جوړې زخمونو له ټکور ورکوي، ما ویل څوک جوړې زخمونو له ټکور ورکوي، او چا مې غلبیل سینه کړه د بڼو په سکو. چا مې غلبیل سینه کړه د بڼو په سکو. د بڼو په سکو خپل راتګ سره زول راولي په ټپو مې کړي، خپل راتګ سره زول راولي په ټپو مې کړي، وای خسنې دی لیمو کې د ککو په سکو. ډېر ښه. او ما نه خسوره هم خپل نن سبا کې لري ګرځي، ما نه خسوره هم خپل نن سبا کې لري ګرځي، چاته بناستي وي دا پیغلې د بلو په سکو. ماشاءالله. او وینم لپه مششر او کناره لاس کې دی، وینم لپه مششر او کناره لاس کې دی، خپل ارمانونه راجوي د لپټو په سکو. او ساکی عجز د ساز کی بلد نه دی کنا، ساکی عجز د ساز کی بلد نه دی کنا، سیندونه هم کله تشیږي د سیپو په سکو. الله ډېر عزت وکړي. بل د تاسو خواهش وي تاسو فرمایش وي نو زه به لګیا یم. موږ به ماز کې تانه نورم شعرونه اورو دلته موږ خپلو لیدونکو اوریدونکو ته که تورپیکۍ خور څوک ملګري شوي وي نو د هغې نومونه به اخیستل غواړي. بله ډاکټر صاحب اشعار مو ډیر خواږه دي، واقعا هر شعر مو د زړه زنګ لري کوي او خپل د ادبي تنده موږ په ماته وو. خو دوستان ډیر راغلي، زه به د دوستانو سلامونه اول تاسو ته ووایم، بیا به تاسو خپله په اخر کې دوی سلامو ته هم جواب ورکړئ. ډېره ښه ده. اول خو ټولو اوریدونکو ته چې زما سره په خپرونه کې دي او د قدرمن پروفیسر ډاکټر صاحب احمد علي عاجز شعرونه اوري او زموږ میلمه دی، دوی ته زه ستړې مسې وایم. ګران ورور مې مصطفی را سره دی او سلامونه او نیک هیل تاسو ته ماته او ستوري صاحب ته وړاندې کوي چې زه مصطفی ته ستړې مسې وایم، خدای مو راوله هر کله راسئ. زه خپله ورته هم ستړې مشې وایم. مننه. قاضي صاحب انیف الله را سره دی چې قدرمن قاضي صاحب هم سلامونه ماته تاسو ته او ستوري صاحب ته وړاندې کوي چې قاضي صاحب زما د مینې ډک سلامونه تاسو ومنئ. خوشحاله یو چې زموږ مشران قاضي صاحب زما د زړه سر دی، زما رور دی، زما ځیګر دی، خدای دې خوشحاله او آباد لري. دی خپله هم ډېر ښه شاعر دی. بله ډېر ګران ورور مې سرور یوسفزی صاحب را سره دی چې هم زموږ د خپرونې همکار دی او هم ډیر ښکلي اشعار ټپي او ښه لایف خپرونې هم کوي د ستوري صاحب سره په د ستوري په رادیو کې. یو نو زه دوی ته هم سلامونه وړاندې کوم، دوی هم تاسو ته ماته ستوري صاحب ته سلامونه ډیر وایي. خدای دې راوله یوسفزی وروره، هر کله راسې ستا قدم زما یې لیمه. سرور یوسفزی ته زما چې کوم دی مینه ناک رور خطاب ورکړی دی، مینه ناک د مینه خورۍ، دا د مینې نه ډک او د خلوص نه ډک انسان دی. ډېره مننه. بله ډاکټر صاحب تاسو به دې دوستانو ته جوابونه لږ په اخره کې ورکړئ چې دا تورپیکۍ خور دا کمنټونه ختم کړي بیا پکې ورکړئ. ټیک شو. ډیر ګران ورور مې سلمان خان ندان صاحب را سره دی چې ندان صاحب هم سلامونه وړاندې کوي. فکر کوم چې دوی سلمان خان صاحب لومړی ځل دی چې خپرونې ته راغلی، حتما ستاسو د دوستانو څخه دی، نو زه دوی ته هرکلی وایم. خدای دې وکړي اخره پلایني او تر خپل د ستوري رادیو سره همکار وسي، مل وسي او زموږ خپرونې په مینه واوري. ډیر ګران ملګری مو رولا بلوڅ را سره دی په خپرونه کې چې واقعا همیشه زموږ خپرونې اوري. بلوڅ صاحب دوی لیکلي چې درود، سلام و احترام خدمت خانم محترم قادری و تمام کارکنان محترم رادیو و همچنان خدمت شنونده های عزیز تقدیم می دارم. امید که دارای صحت کامل باشید.
زه هم او خپل د همکار سلامونه او دوی ته وړاندې کوم. بلوڅ ستړی مسئ، خدای مو راوله، هر کله راسئ. خوشحاله یم چې بلوچ عزیز با ما در برنامه هستن. همدارنګه ګلانې راستولي دي و قدرمن ډاکټر صاحب ته چې نړۍ مننه ستاسو د دې ښایستو ګلانو څخه. همدارنګه یوسف زی ورور بیا راته لیکي چې عاجز صاحب ستاسو مینه دومره ده چې ماته د هیڅ ضرورت نشته، بل دا چې د کشر ورور په شان ماته ګورئ، نو دا زما دپاره ډېر د ویاړ ځای دی. چې دا یوسف زی ورور ته لیکلي دي چې زه یوسف زی ورور ته بیا هم ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم چې کومنټونه راڅخه یو لږ تېر سو، خو زه به کوشش وکړم چې بیا هم پیدا یې کړم. بلې و یو څه کومنټونه راڅخه پورته ولاړه ستوري صاحب، خو بیا هم ارمان جان را سره دی او د دغه ځای څخه زه وینم. بیا که کوم کومنټ پاته سوی و ستوري صاحب، بیا به تاسو په آخر کې راته ووایئ. بالکل زه به درته ووایم آخره کې. بلې و ګران ورور مې ارمان جان را سره دی چې دوی هم د خپرونې همیشنی همکار دی و همیشه زموږ خپرونې اوري. دوی وایي سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته ډیر په مینه وړاندې کوم. ماته هم ډیر ګران دی، زه ورسره ډیره مینه د شیرو سره یې لرم. وایي سر مې وطن ته امانت ساتلی، لا مې تر اوسه سلامت ساتلی، چې وخت یې راسي ترې قربان به یې کړم، لا مې د غره په شان اوچت ساتلی. نړۍ مننه. ارمان جان صاحب ډیر ښکلی شعر مو راسره شعر کړی و، خدای مو تل خوشحاله لره. ډیر ګران مشر مو او د ډیر ښه اواز لرونکی، ښه ترنم لرونکی، حتما ډاکټر صاحب هم پیژني او ورسره اشنایي لري. فضل مولا تورکی صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته، ستوري صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې زه استاد ته ستړی مسې وایم، هر کله یې ورته وایم. خوشحاله یم چې قدرمن تورکی استاد موږ سره په خپرونه کې دی. همدارنګه رولا میرخیل را سره دی چې رولا میرخیل صاحب هم سلامونه وړاندې کړي دي چې زه هم دوی ته هر کله یې وایم. دوی هم یو شعر راستولی دی، وایي دا لیونۍ دې راته منې کړه لږ، سره سپین زلمي دې رانه منې کړه لږ، نه دې را غاپې نه دې خوله اچوي، د کوڅې سپي دې رانه منې کړه لږ. دا میرخیل صاحب راستولی وه چې نړۍ مننه رولا میرخیل صاحب، زموږ د مینې ډک سلام دی هم تاسو ته وړاندې کوم. ډېر ګران ورور مې عبدالمجید زازی صاحب را سره دی. زازی صاحب هم تعریف کړی د خپرونې، وایي ډېر ښکلی پروګرام و. زازی صاحب ستاسو دوستانو په راتګ او د داسې لوړو شاعرانو په راتګ و د مشرانو په راتګ زموږ پروګرام ښکلی کېږي، نو ستاسې سترګې ښکلې دي. هر کله راسئ، خوشحاله یم چې زازی صاحب په خپرونه کې را سره دی. ارمان جان صاحب بیا راته لیکي چې قدرمنې خورې ډاکټر صاحب ته ووایم ما ته ریکویسټ وکړي. نو ډاکټر صاحب ستاسو غږ واورېدی، بیا به حتما تاسو ته ریکویسټ وکړي. همدارنګه محسن خان صدیقي صاحب را سره دی. صدیقي صاحب هم ما ته هم تا ته هم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کړي چې صدیقي صاحب ښه راغلاست، هر کله راسئ، خدای مو راوله. وایي پروګرام مو ښه روان دی. بلې زموږ پروګرامونه خو صدیقي صاحب تر ښه روان وي، داسې ښه دوستانو، ښه اورېدونکو او ښه شاعران چې زموږ سره یو، نو حتما به زموږ پروګرامونه ښه وي. کور مو ودان، ښه راغلاست، هر کله راسئ. ډېر ګران ورور مې خورشید زدران صاحب را سره دی چې زدران صاحب هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي تاسو ته، ماته او قدرمن ډاکټر صاحب ته چې خورشید زدران صاحب ته هر کله یې وایم خپل د مینې ډک سلامونه هم دوی ته زه وړاندې کوم. خوشحاله یم چې دا دوستان موږ سره په خپرونې کوم. ما خو دغونې کومنټونه ولیدله ستوري صاحب، که تاسو بل کومنټ معنی ووایئ. خورشید زدران صاحب د نه پاتې شوی و، هغه دوباره کمنټ وکړه، تاسو ووایو نو ټول پکې کور شو. اوس په ډاکټر صاحب که نومونه لیکلي نو مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ته جواب ورکړئ، که نه په جمع باندې ټولو له جواب ورکړئ. ما خو ډېره مننه. زه چې کوم دی نو شکر الحمدلله چې یو سړی ما ته سلام اچوي، هغه سړی به زه څنګه هېروم چې وعلیکم ورته ونه یم. زه د نادان صاحب ډېر زیات مشکور یم، د بلوچ عزیز صاحب ډېر زیات مشکور یم، د سرور خو زه ډېر زیات مشکور یم،
د قاضي حنیف الله حنیف چې کوم دی او د ارمان جان صاحب او د فل مولا ترکی صاحب روح الله میرخیل صاحب عبدالمجید صاحب او ورپسې بیا ارمان جان چې کوم دی نو هغه ریکوست کړی نو دا به ورته تاسو وایي چې زه به ورته نمبر ورسنډ کړم زما نمبر ورسنډ کړی ریکوست چل مال نه راځي کاغی رواستول نو زه به ورته په سر سترګو قبول کړم صدیقي صاحب چې کوم دی ډېر ښکلی سړی زبردست خورشید زدران خو دغه خو زه به درته څه وایم دغه د مینا خلوص چې کوم دی نو دا زه کلم نشم هېرولی اکثر چې کوم دی نو دغه کمنټسو کې چې کوم دی د دې نامې راځي نو یو جهان مننه د ټولو تر اوسه پورې دا 11 کسان چې کوم دی ما سره هم په دې کې لیکلی شوي دي د 11 کسانو کمنټس ما د خور د خولې نه واورېده ما نومونه چې کوم دی پړه ولیکل او دا د ټولو مې جوابونه او خوشحاله او آباد اوسئ دا مې ورکړي دي ډېره مننه یو زما قدرمنه خور چې تل زه ګیله کوم چې فریه جانې اسرار ده او پر ما ډېره ګرانه ده خو متاسفانه زموږ رادیو ته ډېره کمه راځي او یا ووایم چې بیخي نه ده راغلې دا یې لومړی ځل ده چې راغلې ده رادیو ته او زموږ رادیو اوري فریه جانې هم سلام وای سلام علیکم توپیکا جان نازنین همکاران شما و دوستان معزز و میمان شما نو زه ورته وایم چې فریه جان عزیز خوارک قند سلام من هم تقدیم شما خوشحال هستم که بار اول به رادیو تشریف آوردین خدا کنه که ما را فراموش نکنین و همیشه به رادیو بیایین خوراک می ډیر لږ راځي نو ما یو لږ ګیله ځینې وکړه ډاکټر صاحب چې کله کله باید موږ خپرونې واوري او راسي نو خدای دې وکړي چې بعد دې زما ګیله ومني او هر کله زموږ رادیو واوري قدرمن استاد تورکي صاحب بیا لیکلي دي چې وایي د عاجز صاحب چاپ اثر خو څو او نومونه یې که واخلئ ممنون به یې یعنې څو وایي چاپ شوي اثار لرئ او که نومونه یې واخلئ فکر کوم په خپرونې په پیل کې وویله خو بیا هم جواب یې پرېږدم و عاجز صاحب ته چې دوی پخپله تاسو ته جواب درکړي نصیر مهرباني زه چې کوم دی زما خور ما تاسو ته عرض وکړو چې زه په یو لغت څانګه کې ګیروم او د لغت څانګه دومره ګران کار و چې لغت سازول څه اسان کار نه و د دې وجې نه چې کوم دی نو پریشان خټک صاحب د خدای پاک وبخښي هغه ماته وایي چې په دې به ته هم پنشن واخلې دا دومره ګران کار دی چې د پښتو اکیډمۍ الف اسمان ته رسي نو زه خوشبخته یم چې زما په ژوند باندې چې کوم دی هغه ډکشنري چاپ شوی کومه چې د مولانا عبدالقادر صاحب د وختونه را شروع وه نو زه تورکي صاحب تاسو ته ما شاید مخکې ویلي وو او زما درې مجموعې چې کوم دی هغه پراتی دي ته یو نوم د کلمي نسخې دي د یو نوم د سکڼې ماښام د بل نوم د کړکې او د دریم نوم د چې کوم دی د ناز خندا نو دا لا چاپ شوي نه دي البته کلمي نسخو کې چې کوم دی نو پرتی دي د هغې وجه دا وه چې زه په لغت کې ډېر زیات مصروف شوم نو ماته د دې طرف نه بیا چې کوم دی نو وخت میلاو نه شو چې ما خپلې مجموعې چاپ کړې وي نو ناچاپ دي دا به زه ووایم چې هیله لرو چې دا خپل اثار چې دي دا چاپ کې او د خپلو مینوالو ته پرېږدي ځکه چې ډاکټر اعظم صاحب د خدای وبخښي هغه هم دغه شان ډېره ښکلې شاعري کوله ښایسته شاعري کوله او تر اخره پورې نه وه چاپ کړې بیا په اخري کې چې وفات کېده د هغې نه مخکې هغه خپل یو کلیات چې دي هغې چاپ کړله نو موږ تاسو نه هیله کوو چې د خپله شاعري ډېره خوږه شاعري هم ده دا چاپ کوي چاپ کې اوس ډاکټر صاحب ستاسو خبره په ګل بدله نه پوهېږو چې د الله طرف نه څه کېږي داسې به مونږ شمس قمر اندیز صاحب ته به هم ویل هغه به هم چې کوم دی نه چاپ کوله بیا د هغه د مرګ نه پس ته چاپ شوه خو به هر حال خدای دې نه کړي چې د مرګ نه پس زما چاپ کېږي اوس مې لږ ډېر وخت نیولی دی نو انشاءالله تعالی ډېر زر به مې ورته پام شي که خدای ته منظوري او الله تعالی ته څه منظوري نو انشاءالله زه به چاپ کوم ولې به نه چاپ کوم څوک دا غواړي چې دغه شاعري دی چاپ نشي په ژوند دی چې کوم دی دغه ته دغه میلو نشي ډاکټر صاحب تاسو د خدای کلونه ژوند درکړي ستاسو سایه د خدای زموږ سره نه کموي داسې شاعرانو خوږژبې شاعران دي کلونه موږ ته ژوندي وي تاسو د خدای عمر درکړي چې د خیر سره ټول کتابونه چاپ سي او موږ هم ځینې خوند واخلو او په خوند یې ولولو ډېره مننه انشاءالله
ډیر ګران ورور مې نصیر ستوری یوسفزي سره دی چې دوی هم ستوري تخلص کوي. ورور جان مې ښه راغلی ستوري صاحب، خدای دې راوله. وایي پروفیسر صاحب ته هرکلی وایو ودان. خور مې فریا اسرار خور مې بیا راته لیکي چې وایي مننه تورپیکۍ جانې یوه دنیا زه ستاسو ګیله وایي په سترګو منمه او حتما به راځم. نو بس نو ته غواړې چې زه ګیله ونه کړم نو دوی نه راځي، مجبور یم چې ګیله وکړم. فریا جانې چې تاسو راسئ، خو زه زما خوراکه یاست، پر ما ګرانه یاست. خوشحاله کېږم چې زما خویندې هم خپرونې کې برخه واخلي. بیا هم ناصر ستوری یوسفزي صاحب لیکي چې وایي پتمنې درنې خور تورپیکۍ جانې او ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. پروګرام مو په زړه پورې دی او د زړه په مینه یې اورم. او همدارنګه یوسفزي ورور راته لیکلي دي چې خپرونه پروګرام وایي اورم او خوندونه اخلم. نو بس یوسفزي صاحب تاسو هم خوندونه واخلئ، موږ هم خوندونه اخلو. واقعا د ډاکټر صاحب نه تنها اشعار یې خواږه دي، حتی خبرې هم خوږې دي او د هر خبرې څخه سړی پند اخلي او زده کړه کوي. نو ما دغه کومنټونه درلوده چې تاسو ته مې وویله. ډاکټر صاحب به جواب ورکړي کومنټونو ته، په ضمن کې به یو شعر وورو. ګوره د فریا جان خور چې کوم ده نو هغه تاسو په خپله وینا وکړه، زه ډېر مشکور یم چې هغوی ډېر کم حصه مخلي او ډېر کم چې کوم دی راځي. خو بیا هم زموږ د مینې او د خلوص نه چې کوم دی نو هغه جادو پکې و چې دا هم چې کوم دی کمنټ باندې مجبوره کړه. نو زه د هغې ډېر زیات مشکور یم، ډېر زیات ممنون یم. خدای دې ښه ده او آباد لري چې هر ځای کې وي. باقي چې کوم دی ستوری صاحب چې کوم دی نصیر هغه خو زما ورور دی، نو که نسیم دی او که بصیر دی او که ډاکټر صاحب چې کوم دی دا نښې دي پروردګار دی چې کوم دی دا راته ژوندی لري، ښه ده او آبادې دې لري. زه به انشاءالله چې ټول عمر د دې د خپو خاور یم، دی ته نشم رسېدی خو کوشش به کوم. نو خدای هم خوشحاله او آباد لره. ډېره مننه چې موږ غونته کې خلک هم یاد دي. ډاکټر صاحب یو پوښتنه رایاده سوه چې نظم او نثر کوم هم کار کړی دی، لری یاستې کوم نظم یا نثر په لاس کې چې ووایاست او که نه وي هغه ستاسو شعر هم زموږ منظور دی په سر سترګې قبلو، موږ ته به بیا یو غزل ووایاست. زه به چې کوم دی نو ما د نثر 2 کتاب هغه هم دغسې پراته دي او باقي د نظمونو چې کوم دی نو ډېره ښکلې او ښایسته سلسله ده. ما سره ډېر زیات نظمونه دي، ډېر زیات چې کوم دی ښایسته نظمونه دي. لومبنی درته چې کوم دی یو نظم درته وړوکی شان وایم، د آزاد نظم دی، د دې نوم دی آینه. آینه چې کوم آینه د دې دغه دی نو دا وایي چې آزاد نظم د زما وړه سینه کې، د زما وړه سینه کې یو وړوکی شان کعبه ده، د زما وړه سینه کې یو وړوکی شان کعبه ده، زه د دغې منجور یم بس زما دغه اسره ده. شیطان غلی شان دی راشي ورته خوا کې وینه پرېږدي، شیطان غلی شان دی راشي ورته خوا کې وینه پرېږدي چې دیوال یې راګزار کړي خو زما نفس فولادي شي. سات ګړی مشتو ګریوان وي دې یرغل کې نفس کامیاب شي. سات ګړی مشتو ګریوان وي دې یرغل کې نفس کامیاب شي. زه طواف کې بیا مشغول شم شونډې شکر وظیفه کړي. زه طواف کې بیا مشغول شم شونډې ذکر وظیفه کړي. دا کعبه زما وجود کې، دا کعبه زما وجود کې بس د غوښې یو ټوکړه ده. دا کعبه زما وجود کې بس د غوښې یو ټوکړه. خدایه تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده. خدایه تا چې پکې وینم دا هم هغه آینه ده. ډېره ښکلی نظم ورکوټ یې خو ډېر ښکلی. یو پوښتنه را یاد سوه حاجي صاحب، دا نن سبا خو ډېر هنرمندانو سندرغاړي د شاعرانو شعرونه په سندرو کې وایي. آیا دا اشعار هم کوم سندرغاړي ویلی د په سندرې کې او که ویلی نه یي کوم سندرغاړي خواهش وکړي چې د حاجي صاحب شعر په سندرې کې ووایي، آیا اجازه ورکوئ؟ زما چې کوم دی دومره ډېرې غزلې ویلي دي په ریډیو پاکستان کې په 1986
شروع شوی دی. یو ما جبین ویلې دی، یو ما شوق سلطان ویلې دی، دو ګلریز تبسم ویلې دی، یو گلزار علم ویلې دی، بل سردار علي ویلې دی، بل چې کوم دی نو بیا محمد علي په ټلویزیون کې ویلې دي. او ورپسې چې کوم دی ارباب پروف یو ډیر ښکلی اواز دی چې په یوټیوب باندې د سندرغاړي په حیث باندې اغم ویلي. ماسټر علي حیدر هم ویلي دي او ماسټر رحیم چې کوم دی رحیم ګل دی اغم دو ویلي دي. نو داسې ډیر خلک دي چې هغه وینا کړې ده. خو څه وخت زما والد صاحب ډیر خوږ سړی و، نو هغه ماته چې بچیا دا غزل چې کوم دی غږیږي او چې دا څومره غږیږي نو هغه مره به د دې ګناه تا ته رسي. نو دې خلکو له وینا مو ورکړو. بیا مطلب دی چې څه وخت پکې ما لږه لږه معمولي غونته کې چوټي راواسته، خو به هر حال ډېرو کسانو ویلي دي او د ثبوتونو په تور یو غزلې دي ما سره محفوظ دي، اوس به د اورېدونکو باندې ما ورو او بالکل به تاسو سره تاسو چونکې ذمہوار خلک یې ته دې شیزونو ډېر قدر کوئ. مونږ خو کیسټو کې بس هغه پراته دي او ریډیو پاکستان ورکې چې کوم دی نو لایبرری کې به پرتې وي، د هغې نمبر یې راته یاد دي، نور یې راته چې کوم دی نه یاد. خو بهرحال کیسټ ما سره شته او اوس نن سبا ټیپ رواج نشته کې نه به مې درته چې کوم دی غوګولې او ټیپ هم چا کار اوس نشته. داسې شی راغی چې ټوله دنیا وخوړه. دا موبایل چې څومره راغلی دی د بلا ډېر شیزونه وخوړه، یو یې پکې ټیپ هم وخوړو. نو ویلي دي ډېرو ښه کسانو ویلي دي. همدارنګه ګران ورور مې محمد ترکي ورور را سره دی چې دوی هم سلامونه وایي او د زړه ساینونه تاسو ته ډالۍ کړي دي ډاکټر صاحب چې هم ګلان هم د زړه ساینونه راځي. که تاسو د دونه ګلانو د زړه ساینونه ووینئ حیرانه پاتې شئ چې څونه خلک نن د ډاکټر صاحب د اشعار مینوال دي چې راغلي دي. نو همدارنګه قدرمنې خور چې ما ورته ګیله کړې وه وایي چې لیونی ګرځمه غم د اجران دی، ملامت نه یم خلکو تورپیکی جانه په ما ګران دی. مننه جانې خوري، وایي زړه په زړه هنداره ده. همدغسې چې زه در باندې ګرانه یم نو تاسو هم په ما باندې ګرانه یاست. سرور یوسفزي وایي چې ماشاءالله ډاکټر صاحب ډېر ښکلی شعر مو وویله، په عمر مو برکت. فریا جانې بیا هم مننه کړې ده. یوسفزي صاحب واو چکچکي پر کولو ساینونه راستولي دي. نو زه وګورم چې کوم کومنټ نه راڅخه پاته. نصیب حمیدي ورور راغلی دی، هغه لیکلي چې ژوند او بریا سلامونه ویلي. بله او همدارنګه ستوري صاحب نصیر ستوري صاحب چې تاسو خپل شعر وویل هغې بیا تکرار کړی دی چې وایي څومره ښه زما وړه سینه کې یو وړوکی شان کعبه ده. نو واقعا اشعار د ډاکټر صاحب ډېر خواږه دي او موږ یې هم په مینه اورو. او همدارنګه محمد ترکي وایي چې یوه ګران مېلمه ته سلامونه وړاندې کومه او خدای دې وکړي چې ډاکټر صاحب جوړ او روغ وي. مننه ترکي ورور جانه، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره کور ودان. راځئ ډاکټر صاحب چې بیا هم ستاسو یو غزل واورو او بیا به ستوري صاحب یو خوږه سندره موږ ته کښېږدي چې دوستان هم خسته نشي او ډاکټر صاحب هم یو پیاله چای وڅښي او ستونی تازه کړي. زه چې کوم دی نو چای ډېر په مشکله باندې څکم، خو به هر حال زه به درته یو غزل بل وړاندې کړم. بله. ماله خلطونه اسویلی راځي، ماله خلطونه اسویلی راځي، کور ته د رقیب چې اشنازي راځي. ډېره ده. ماله خلطونه اسویلی راځي او کور ته د رقیب چې اشنازي راځي، او چرته چې رامبیل را ټوکېدلې وي، چرته چې رامبیل را ټوکېدلې وي، شپې له خو به هلته خاپیري راځي. او بل شي ته چې چرته لاړه شي غرمه دي وي، ته چې چرته لاړه شي غرمه دي وي، هلته باران ورېځې په سرلي راځي. ته چې چرته لاړه شي غرمه دي وي، هلته باران ورېځې په سرلي راځي. او هسې تورو شپو کې شوګیرې نه کړم،
هسې تورو شپو کې شوګیرې نه کړم غم د چا خیالونه لیونی راځي. غم د چا خیال راځي. یو ځل بیا ډاکټر صاحب او هسې تورو شپو کې شوګیرې نه کړم غم د چا خیالونه لیونی راځي. او خلک په سپوږمۍ پسې لیواله دي، خلک په سپوږمۍ پسې لیواله دي او مال غیږ ته ډیر څه اسماني راځي. ډیر ښه، ډیر ښکلی. او کلو پر په سپینه ګیره زور کړي، کلو پر په سپینه ګیره زور کړي، ښکاري چې عجز باندې ځواني راځي. ډیر ښه. او الله مې عزت که بل غزل درته ووایم. مهرباني ووایه، موږ خو ستا غزلو ته دا ناستي که نه چې تا نه یې ګوره غزل چې دی مړاوې ستا په جدایۍ کې د ارمان هره کلی ده. مړاوې ستا په جدایۍ کې د ارمان هره کلی ده. ستا د چا پسې کنډه شوه زما تا پسې ژبۍ ده. زما تا پسې ژبۍ ده. ستا د چا پسې کنډه شوه زما تا پسې ژبۍ ده. او اوازونه اورم ښکلي خو تا هېڅوک راته نه کړي. اوازونه اورم ښکلي خو تا هېڅوک راته نه کړي. دا په کومه کوڅه راغلم دا د چا سپېرو بلی ده. او دا اورېږي د خندا ملګري ډېر دي خو ژړېږي به یوازې. د خندا ملګري ډېر دي خو ژړېږي به یوازې. دلته ټول مطلب پرستي دا نیمګړې دنیاګۍ ده. د خندا ملګري ډېر دي خو ژړېږي به یوازې. دلته ټول مطلب پرستي دا نیمګړې دنیاګۍ ده. څومره خوند کړي نیمه شپه کې د سپوږمۍ دا پټ پټوڼې، څومره خوند کړي نیمه شپه کې د سپوږمۍ لا پټ پټوڼې. څومره پاکه پر سکونه د جمدن دغه ګړی ده. او څوک به څه دې تپوس وکړي دې جونګړه کې عجزا. څوک به څه دې تپوس وکړي دې جونګړه کې عجزا. ته ډېر وروستو پاتې شوې نن خبره د سیالۍ ده. ډېر خوږ شعر ډاکټر صاحب. ستا شاعري خو ټوله خوږه ده خو دې شعر ډېر زیات ماله خوند راکړه. نو بس دا خو شته که نه، دا خو پکې شته که نه. نه تنها تاسو ته خوند درکړی دی ستوري صاحب، ما ته هم خوند راکړی دی. ټولو اورېدونکي چې راغلي دي هر یوې لیکي چې واه واه ماشاءالله. ناصر ستوري صاحب راته لیکي چې کور ته د رقیب چې اشنا ځي راځي. او قدرمنه خور فریا جان لیکي چې واه واه ډېر ښکلی. او همدارنګه ګلان ساینونه او د زړه ساینونه یې تاسو ته راستولي دي. او صاحب بیا لیکي چې ښکاري چې عاجز باندې ځواني راځي. او دا بیرته بیا تکرار کړې ده. نو د دې معلومیږي د ټولو دوستانو دا ډېر خوښ شوی دی دا شعر. او همدارنګه ترکي ورور مې وایي چې خوشحاله شوم چې دا خپرونه یې په ډېر سختي پیدا کړه. خو شکر چې دا خواږه اشعار اورم او ستاسو سره په رادیو کې یم. ترکي ورور جانه نو ته خو همیشه زموږ رادیو غلطوې، نو بعد دې غلط نه کړې. دغه د ستوري رادیو د دغه ځای نه به هېڅ ځای نه ځې نور همدلته به یې. همت سرجنګ صاحب را سره دی چې همت سرجنګ وایي سلامونه، نیکې هیلې، احترام تورپیکۍ خورکۍ ته، ستوري صاحب ته او محترم مېلمه ته. و ډېره خوږه خپرونه مو ده او په مینه یې اورمه. کور ودان همت سرجنګ صاحب خوشحاله یم چې تاسو سره یاست. زما د مینې ډک سلامونه هم تاسو ومنئ. نو ټولو د زړه ساینونه او ګلان بیا هم راسولي. ترکي ورور جان، فریا خور مې او نورو دوستانو ټولو د زړه ساینونه او ګلان تاسو ته ډالۍ کړي دي. ډاکټر صاحب بیا موږ سره قطع شو. تاسو یو سندره کښېږدئ ستوري صاحب، بیا به بېرته دی خپرونې ته راپورته کوئ. بلکل زه به یو د ډاکټر صاحب یو غزل ارباب فضل رؤوف صاحب ویلی دی، دا به د خپلو اورېدونکو سره شریک. او د خپرونې په ترڅ کې به ورسره یو اړیکه ونیسئ چې څه ستونزه ده. سمه ده؟ سمه ده انشاءالله. بله سندره به د زړه په غوږو واورو.
یادونو سره ساتم ستا د نښو ګلونو سره ساتم خپل زړګي او ستا یادونو سره ساتم خپل زړګي او ستا یادونو سره ساتم ستا د نښو ګلونو سره ساتم ستا د نښو ګلونو سره ساتم خپل زړګي او ستا یادونو سره ساتم خپل زړګي او ستا یادونو سره ساتم Gulno, Sarasota,
ډېره ښکلې سندره وه، واقعا ډېر ښه شعر یې و او ډېر ښکلې سندره وه. زما خو ډېره خوښه شوه، ګورم چې د اورېدونکو هم ډېره خوښه شوې ده ستوري صاحب. بالکل سندره هم ښکلې وه او دا غږ هم د سندرغاړي ډېر ښکلی غږ دی د ارباب فضل رؤف صاحب او موزیک یې ورته ډېر ښه جوړ کړی و. ډاکټر صاحب غږ هم اوري راغلی؟ زه بالکل تاسو ته تابعدار یم، زه تاسو ته ناست یم، خوږ یم درته. موږ نه وتلی وې نو موږ اوس وېرېږو چې رانه وتښتې که څنګه چل دی په نیمه کې دا معمولي غونته کې ګوته مې ورسره ولګېده نو بس موږ خو پوهېږو نه بیا خره چې زر هم راټینګ کړو سړی. نو کله چې تاسو د انټرنیټ ستونزه وه ډاکټر صاحب نو ما د دوستانو نومونه تاسو ته واخیستله او واقعا ستاسو ټول اشعار یې خوښ کړي دي، خو دا اخرنی شعر د ټولو په زړه باندې چنګ وهلی دا اخري شعر او هر یوه د زړه ساینونه او ګلان تاسو ته راستولي دي چې زه د ټولو نه نړۍ مننه کوم. او همدارنګه ارمان جان لیکلي وایي ډاکټر صاحب اوس نو زما لاس کې ګیر شوی اوس دې نه پرېږدمه، شعرونه به ډېر موږ ته وایي. ډېر ګران مشر نعیم وردک صاحب راسته راغی چې وردک صاحب هم وایي ستاسو ګلالۍ غږ مې همیشه آرزو ده، اورم یې ستاسو ښکلې خپرونه. نو سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ما ته او ستوري صاحب ته وړاندې کړي چې زه نعیم وردک صاحب ته ستړی مسې وایم، سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې قدرمن ملګری زموږ سره په خپرونه کې دی. او همدارنګه هیله هیواد خور زموږ سره ده چې وایي ژونده په خدای که تر هغې خو درته ژوند ووایم، ژونده په خدای که تر هغې خو درته ژوند ووایم چې خپل خالق ته دې تر څو ورنږدې کړي نه یم. وایي تاسو اغلو ښاغلو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خپرونه مو وایي ډېره خوندوره ده، ماشاءالله د زړه په غوږو یې اورمه. نړۍ مننه هیله هیواد، خوشحاله یم چې تاسو ځان سره په خپرونه کې لرم. زما د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. همدارنګه بله مهرباني ډاکټر صاحب. زه لالیګیا تاسو نومونه اخلئ، زه ځان سره په زړه کې لیکم. هیله هیواد مې ولیکله، نعیم وردک مې ولیکلو، احمد مې لیکلی. بله غفور رحیمي صاحب راغلی دی چې غفور صاحب هم زموږ خپرونه تل اوري. وایي سلامونه نیک هیلې ټولو ته او یو خاص سلام تورپیکۍ خور ته. قربان دې سمه، خپل د خور د مینې ډک سلامونه هم ومنه. خوشحاله یم چې ورور مې راسره په خپرونه کې دی. همدارنګه قدرمن انجینر صاحب ظریف صافی صاحب هم خپرونه اوري، خو تر اوسه لا کومنټ نه دی لیکلی چې ما یې نوم ولیدی نو چې بیا تیر نشي راڅخه. نو زه قدرمن انجینر ظریف صافی صاحب ته مخکې د کومنټ ولولم، خپل د مینې ډک سلامونه ورته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې قدرمن ورور مې راسره په خپرونه کې دی. مهرباني ډاکټر صاحب. زه هم د دې چې کوم دی ډېر زیات مشکوره. زما چې کوم دی همت دی، نعیم وردک رور دی او هیله هیواد چې کوم دی، غفور رحیمي صاحب دی، ظریف خان رور چې کوم دی نو لا خبره نه ده کړې، خو خبره چې کوم دی نو نه کوي او چې دا اوري دی هم په موږ ډېر لوی احسان دی چې د دونه موږ ته چې کوم دی وخت راکړی چې د موږ غوږ دی او دا اوري. خدای پاک دې چې کوم دی دا ټول خوشحاله ښاد او آباد لري. او موږ خو چې کوم دی نو همدغه خلکو دپاره ژوند کوو. شاعر د هېڅ چا څه نه غواړي، صرف شاباس یو واه غواړي او په دې باندې ژوند کوي. زه خو یم چې داسې خلک ډېر کم دي چې په واه او په آفرین شاباس باندې. پښتنو کې یو متل دی وایي په پردي شاباسي د چا کور نه ودانېږي. نو دا یو واحد شاعر دی چې په شاباسي باندې ژوندی دی او په کور ودان دی، آباد دی. خدای دې ښاد او ټول آباد لري. بله دا د دوی تشویق دی، همیشه زموږ خپرونې اوري. که انجینر صاحب چې تاسو ورته تر اوسه نه لیکلی، د انجینر صاحب زموږ همیشنی همکار دی. تل انجینر صاحب راځي خپرونې ته، خو تر څو چې کومنټ راځي خو ما یو نه کوي مخکې د نوم واخیستی. واقعا د ټولو اورېدونکو ستاسو اشعار خوښ شوي دي او ډېرې ستاینه کړې. زما خو بیخي ډېر خوښ شوه ډاکټر صاحب. خوشحاله یم چې داسې خپل په دا ښکلو اشعارو، خپل په دا خوږې خبرو مو زموږ خپرونه نور هم رنګینه کوئ. راځئ ډاکټر صاحب، بیدار صاحب که اجازه راکړئ یو پوښتنه به وکړم د ډاکټر صاحب څخه. مهرباني. ډاکټر صاحب زما دا پوښتنه ده چې تاسو خپل
څه ډول اشعار خوښیږي؟ مثلا حماسي شعرونه، وطني شعرونه، د مینې شعرونه، مسافري شعرونه. دا په دې خاطر پوښتنه کوم چې زه داسې فکر کوم چې کله چې هغه الهام راسي، زه شاعره نه یم ولې کله کله ګستاخي کوم، یو شعر لیکم، خو کله چې زه مینه وم ډاکټر صاحب نو ما د مینې شعرونه لیکله. کله چې مسافر ډاکټر صاحب ډېر روماني شاعري هم کوي او ډېره ښکلې شاعري کوي. ګوره خبره دا ده، ما زه ته خبره کوم چې بېودسه مونځ نه کېږي، بېودسه مونځ اړو کېږي نه. دا چې د پښتو ادب سره حلقه لري نو دا به خامخا شاعره وي. دا به ګوره زموږ پښتو ډپارټمنټ ته چې کوم هلکان جنکۍ راځي نو هغې کې دا جراثیم موجود وي نو راځي، چې دا جراثیم چا کې نه وي نو هغه نه راځي. نو زما د خور چې زما پوښتنه دا و چې کله چې مینه سوم نو د مینې شعر مې ویل، کله چې مسافره سومه دېرش کاله کېږي چې مسافره یم، ډاکټر صاحب د وطن څخه راوتلی یم، نو د مسافري شعرونه به مې لیکله. کله چې په وطن کې دا حالات لږ خراب سوه نو اوس بیا د وطن د بدو حالاتو اشعار الهام درد شاعري کوي اوس. بلې دا خبره رښتیا ده که یا تاسو خو شاعران یاست، موږ خو ستاسو څخه زده کوو. داسې چل دی چې د شاعر ادیب او لیکوال چې کوم دی هغه د خپل دور د خپل عهد ترجمان وي، چې هغه له وړوکې وي او تازه مین شوي وي نو د هغه نه به چې کوم دی د مجازي عشق بوی راځي. خو چې هغه د 40 نه بار واوړي نو ځینې خلکو باندې بیا څه اثر نه کوي. خو بهرحال چې سړی 40 کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راغلی ده نو 40 کې چې کوم دی هغه بیا لږه شاعري پخه شي او هغه کې بیا تصوف راشي، هغه مطلب دی د مجاز نه حقیقت ته روان شي. دغسې تاسو چې کومه خبره وکړه چې سړی د اوږې په غوږو کې هم د پراټو ټکار وي، چې چا مطلب روژې نه نیولي نو هغه ته دا پته نه لګي چې تنده څه ته وي او لږه څه ته وي. چې مسافري سړی وکړي هغه په ذهن باندې سوره وي نو دا هغې عکاسي هم هغه د هغه په اشعارو کې کېږي. که فرض که رزمیه او که بزمیه وي نو دا ګوره خوشحال بابا ته ګورئ که نه چې کوم دی نو هغه رزمیه شاعري هم کړې ده، بزمیه شاعري هم کړې، حقیقي هم کړې. هغه د ټولو څیزونو سره چې کوم دی خپله مخ شوی دی نو بیا د هغه حوادثو چې کوم دی ترجماني په اشعارو کې کړې ده. څنګه چې تاسو په خپله وویل چې مونږ مطلب دی چې دا رنګ سټیجونه دي په سړي باندې راځي او هغه بیا د هغې نمایندګي کوي. نو هغه شاعر، هغه ادیب، هغه چې کوم دی لیکوال نه دی چې کوم د خپل دور د خپل عهد او د خپل چاپیرچل ترجمانی ونه کړي په اشعارو کې. نو دا یو سټیج دی، یو وخت دی. مونږ یو زمانه وه چې مجازي را باندې راورېدل، یو زمانه ده چې لکه دا اوس آینه نظم چې کوم دی نو خدای پاک چې کوم ښکلي زه د هر ښکلي مین یم خود چې خدای حسن ورکړي چې مې چېرته په نظر شي پکې مخ د جانان ښکاري. اوس چې زه ښکلی چېرته م وینم نو زه د الله صفت کوم او الله دې دپاره چې دا د الله تخلیق دی نو زه پکې د الله دغه وینم، نښې وینم. نو مطلب دی دا یو خپل سټیج دی چې مونږ مجازي هم ښه لګېدل ده، اوس حقیقت کې روان یو. د حقیقت نه پس په چې کوم دی نو بیا ګورو چې څه به کېږي. خو بهرحال دا 2 خبرې دي چې دا را باندې ډېرې زیاتې ښه لګي. غزل ډېر زیات لیکم او نظم چې کوم دی لویه لمن لري نو هغې کې هم کله کله تجربه کوم. نو دا د خبرو پورې ستاسو راغله چې تاسو خپله د دې تجربو نه وتلي نو ما باندې دړه هلدانه پس چلو باسي. او دا هم زه وایم چې دغه د مونځ بغیر د څه نه کېږي، مینه به خامخا کې نو هغې نه پس ته به شاعري کېږي. راځئ چې بیا یو ښکلی شعر مو واورو چې ډېر خواږه دا څوک چې نوي راغلي که د هغه نومونه ووایي که نه بیا به ډاکټر صاحب شعر واورو. ډاکټر صاحب راته یو شعر ونه وایي خو ولاکه دا نور کومنټونه ووایم. اول به شعر ډاکټر صاحب وږي زه درته خورې یو ښکلی غزل بل ویم چې دا ما د حمزه بابا سره چې کله مونږ ناسته پاسته به نو هغه زمانه کې لیکلی و ډاکټر صاحب وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي، وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي، وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي او څنګه په سینه چې مور واړه ساتي.
څنګه په او سینه کې خیر واړه ساتي. مور واړه ساتي. وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي څنګه په سینه چې مور واړه ساتي. او خیر د عاشقانو سرمایه وي دا، خیر د عاشقانو سرمایه وي دا، زړه کې اسویلي ساړه ساړه ساتي. واه 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 ډېر الله ډېر او اوښکې د لیمونه که اوس نه راوځي، اوښکې د لیمونه که اوس نه راوځي، جونه پیغلې خلک په کاله ساتي. ماشاءالله واه ډېر اوښکې د لیمونه که اوس نه راوځي، جونه پیغلې خلک په کاله ساتي. او هر څوک که د مینې توبهګار شي خو هر څوک که د مینې توبهګار شي خو څه نه څه به خامخا زاړه ساتي. واه ډېر ډېر. او دلته به هغه خلک خوشحاله وي، دلته به هغه خلک خوشحاله وي څوک چې سم غوږونه هم کاڼه ساتي. ډېر ښه. او وصل ته مې داسې زهروي مدام، وصل ته مې داسې زهروي مدام، څنګه چې عجز خلک ماړه ساتي. واه واه ډاکټر صاحب ډېر ښه. وصل ته مې داسې زهروي مدام، څنګه چې عجز خلک ماړه ساتي. او دا ډېرې ډېرې دغه دي. خو بهرحال بل غزل اورئ؟ بله ولې نه، اورئ اورو. ستا غزلې ټولې خوږې دي ډاکټر صاحب، وایه. زه به درته یو بل غزل له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې، له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې، توبه دا چغې پیغلتوب پسې بوډۍ وهلې. واه واه واه. له ډېره کبره مې په لاره چې ټالی وهلې، توبه دا چغې پیغلتوب پسې بوډۍ وهلې. ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې، ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې، رخصت مو واغوستو خو دواړو ښه سلګۍ وهلې. ما د ځوانۍ یو ملاقات کې دا قیامت لیدلې، رخصت مو واغوستو خو دواړو ښه سلګۍ وهلې. او ښه دې لیدم چې دوړېدم لکه د پاڼو په شان، ښه دې لیدم چې دوړېدم لکه د پاڼو په شان، د زړګي باغ کې مې مونګرې څنګه ګلۍ وهلې. د زړګي باغ کې مې مونګرې څنګه ګلۍ وهلې. او مخې له راغله پیمانې ورله مکه ورنه کړه، مخې له راغله پیمانې ورله مکه ورنه کړه. او یوې جینۍ په ګونجې مخ باندې کمڅۍ وهلې. او ښکاري عاجزه چې اشنا دې په رښتیا راځي جوړ، ښکاري عاجزه چې اشنا دې په رښتیا راځي جوړ، سترګه مې رپي کارغه چغې په بلی وهلې. او ښکاري عاجزه چې اشنا دې په رښتیا راځي جوړ، سترګه مې رپي کارغه چغې په بلی وهلې. ډېر ښه. نور څاورئ که نه درته لګیا شم؟ لږ به صبر وکړو چې دا کمنټونه. نه تنها اشعار مو ډېر ښایسته دي ولې په ډېر ښه انداز یې وایاست ډاکټر صاحب، واقعا ډېر ښکلي وایاست. دا خبره موږ دې پکې جر کړلو ډاکټر صاحب. قدرمن ارمان جان صاحب لیکلي دي چې باوجود دې چې صفتونه یې کړي دي او اشعار یې ډېر خوښ شوي دي، بیا هم وایي چې هر سړی په چا ګران شي، ښکلی نوم یې جانان شي ډاکټر صاحب. دا یې تاسو ته ډالۍ کړې ده. قدرمن پښتونخوا صاحب را سره دی چې دوی هم وایي ډېر په زړه پورې پروګرام دی. مننه پښتونخوا صاحب، ستړي مسئ، خدای مو راوله. قدرمن ورور مې احمد شاه اوتکزی صاحب را سره دی چې وایي سلام او احترامات ستوري صاحب، تورپیکۍ قادري صاحبې او ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې وړاندې کوم. نړۍ مننه اوتکزی صاحب، ستړي مسئ، خدای مو راوله. خوشحاله یم چې اوتکزی صاحب ځان سره په خپرونه کې لرم. ګران مشر حفیظ الله تراب صاحب را سره دی چې وایي چې دې ووینم د ځان په آینه کې، ځان ته زه شمه ایران په آینه کې، که د زړه آینه ښه لري ترابه، زړه به وویني جانان په آینه کې. تراب صاحب ته موږ هم هرکله یو اول ځل یې دی. تراب صاحب هرکله راشي، په خیر راشي.
نو خدای دې وکړي چې تراب صاحب ستاسو اخرنی ځل نه وي. هرکلی درته وایم چې لومړی ځل راغلی نو خدای دې وکړي چې همیشه موږ ته داسې ښکلي اشعار راستوئ او زموږ خپرونه زموږ د خپرونې ملتیا وکړئ او زموږ سره په خپرونه کې اوسئ. همدارنګه پښتونخوا راته لیکي چې وګوره یار څومره ښه مې زړه ساتي. فکر کوم چې د ډاکټر صاحب یو د شعر یو مصرع یې لیکلې ده چې زه مننه کوم د پښتونخوا ورور څخه. قدرمن صاحب بله انجینر صاحب ظریف صافی صاحب چې مخکې مې ما یې نوم وویله اوس یې پوره غټ کومنټ نشته کړی دی چې وایي د پروګرام چلونکو اغلې تورپیکۍ خور او ښاغلی بیدار صاحب ته او د پروګرام میلمه محترم ډاکټر صاحب ته د پروګرام اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وایي په بښنې چې ناوخته مې پروګرام نیولی و خو پروګرام مو ډېر خوندور دی. د وروستیو کې د پښتو مشرانو ترور نه پوهېږم کوم دغه کلمه یې غلطه لیکلې ده خو په هر صورت دوی یو بیت هم راستولی دی او وایي چې غلیم نه پرېږدي سر د پښتنو په ښار قومو د لر او بر د پښتنو دا به ځانځاني مرض مغرور مشران نه ویني دا ستور مشر د پښتنو. نړۍ مننه انجینر صاحب. همدارنګه قدرمن عبدالقادر سرور صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ماته او ټول اورېدونکو ته وړاندې کړي چې سرور وروره ستړی مسې خدای دې راوله هر کله راسي. دوی هم زموږ همیشنی همکار دی همیشه زموږ خپرونې اوري او زموږ ملاتړ کوي. نو اوتکزی صاحب بیا هم تعریف کړی دی چې وایي ډېر ښایسته ښکلی غزل او په ډېر ښکلی اواز مو وویله. حفیظ الله تراب صاحب وایي چې مننه خیر یوسئ کور مو ودان. نو دغه د دوستانو کومنټونه چې ما تاسو ته وویله ډاکټر صاحب مهرباني. زه چې کوم دی نو د انجینر صاحب بیا ډېر زیات شکریه او ډېر زبردست ښکلی مینه د دې هم شکریه ادا کوم د پښتونخوا رور ډېر زبردست زه د احمدشاه رور ډېر مننه او بیا راته چې کوم دی نو حفیظ الله تراب صاحب خو راته د داسې ښکلي ښایسته د آینې شعر راته ویلو نو ماته یو خپل شعر را یاد کړو چې د ځان په تماشه شم آینه کې چې د ځان په تماشه شم آینه کې راته ښکارې د وجود هر حصه کې. نو آینې سره چې کوم دی ظریف صافي صاحب سلامونه را لېږلي دي ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات ممنون یم خدای دې خوشحاله و آباد لري. زه چې کوم دی نو د قادر سرور صاحب چې کوم دی ډېر زیات ممنون یم او حفیظ الله راته بیا چې کوم دی نو ډېر زیات سلامونه راستولي دي. خدای هم خوشحاله آباد او ښاد لره پروردګار هم چې کوم دی تود باد هم در باندې مه لګوه ډېر عزتمن شئ ډېر ښاد شئ مهرباني. تراب صاحب یو مشوره لیکلې ده درته ډاکټر صاحب نشته کړي چې د عاجز صاحب شاعري ډېره ښه ده. زما ورته مشوره دا ده چې عرفاني شاعري وکړي دا به تلپاتې وي. زه خو وایم تراب صاحب د ډاکټر صاحب هر شعر یې ښکلی دی که عرفاني شاعري وکړي که هر شاعري وکړي واقعا په ډېر ښه اندازې وایي او ډېر ښه شاعري کوي خو بیا به په خپل ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. زه د تراب صاحب چې کوم دی دا خبره عرفاني شاعري چې کوم دی دا د عمر سره په خپله ترجمه ده دا ما ذکر مکړو. بهرحال ان شاء الله تعالی هر سړی چې کوم دی نو خپل ځان وپېژني او خپل خدای وپېژني نو بیا هغه په خپله عرفاني شاعرۍ ته متوجه شي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب زه یو تپوس درنه کولی شم؟ تا نه غوزار شه تپوسونه کوه. شخصي ژوند په باره کې یو پوښتنه کوم چې ستا لکه شخصي ژوند په باره کې راته وایي ډاکټر صاحب څو اولادونه لري او ستا په نقش قدم باندې ستا د کورنۍ کوم غړی روان دی که نه دی روان څنګه چل دی؟ دا ډېره مهمه خبره دی وکړه. دا چې کوم دی نو زمونږ یو شکه د ترور لور مې د هغې سره مې واده کړی دی او درې مې زامن دي دوه انجینران دي یو پکې سیاسیات والا دی یو مې لور د هغه واده ده د هغه په دوبۍ کې ده او باقي چې کوم دی نو دغه د نورو خبرو چې کوم دی د شاعرۍ معشوقې او عاشقې دا خو بیلې وي. نو زما چې کوم دی نو په نقش قدم باندې نه یو زوی روان دی نه بل روان دی بلکې زما پلار او زما نیکه دواړه شاعرانو خو ما پسې چې کوم دی بچي
لا یو شاعر او ادیب نه جوړ شوی زما په نقش قدم نه دی روانو ما شاید زه به څنګه پلار چې کوم دی وهلم نو دغه سزم دی وهم یو زوی مې د خطا نه چرته غزل نیم چاره تروړې وي دا چا دی خو زه به پوښم دا هغه ما والا بیا صحیح نه کړو نو دا ښه کار نه کوي نو اپسه نو بس دا ما وی چې زه جوړېدلې ما نو دې خدای نه کی چې دا آسان کار نه دی دا د زړه په وینو لیکل کیږي او دا چې کوم دی قلم په وینو کې ډوبې کیږي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ایوب صابر راته یو خبره را یاده شو ډاکټر صاحب چې وایي چې دغه دی چې د زړه نه وینې وسوسوم بیت شي چې د زړه نه وینې وسوسوم بیت شي زمانې زما نقصان ته خو خیال وکړه نو دا مطلب دی چې دړه وینې زما په بچو نشو پیرزو چې زه دې وسوسي نو دې لپاره مې ورته چې کوم دی نو بیا لیفټ نه ورکړی الله دې ته لري او خدای پاک دې وته همت ورکړي چې قانون مرزه کې روښانه کړي ډاکټر صاحب نو که ستا اجازه یو د زما د ګرانې همکاري تورپیکۍ اجازه یې زه ستا یو د لنډ بهر یو غزل دا سره دی نو زه به په خپل ناچیز اواز کې درته ووایم داسې ښه مې نه دی خو ستا په شان نشم ویلی خو بیا هم که اجازه راکړې درته وایم ارشاد بالکل ولې نه د زړه په غوږو یې اورو عاجز صاحب وایي چې د کومو خلکو زار شم چې د کومو خلکو زار شم بس له هغو نه ازار شم او کله ژوند را باندې بار وي کله ژوند را باندې بار وي او کله زه په ژوندون بار شم ډېر عالي کله ژوند را باندې بار وي او کله زه په ژوندون بار شم او کله غلی سمندر یم کله غلی سمندر یم او کله ډک د غوغا خار شم او ته واده د راتلو وکړه ته واده د راتلو وکړه زه د مړ په انتظار شم ډېر عالي ډېر د مینې محروم ګرځي ډېر د مینې محروم ګرځي او یو د زم پکې شمار شم ښکلی او مسکیتوب دې امید راکړي مسکیتوب دې امید راکړي او چې په تلو کې ایثار شم ډېر ښکلی دی دا مسکیتوب دې امید راکړي چې په تلو کې ایثار شم نور روزګار به هله وکړم خیر د وصل به دې وړمه خیر د وصل به دې وړمه خیر عاجز یم که په دار شم خیر عاجز یم که په دار شم خدای دې وکړي چې ما ښه ویلی عاجز صاحب دې کې چې کوم دی یو شعر چې کوم دی نور روزګار به هله وکړم ستا له مینې چې وزګار شم او تر اختیا باندې ما وژنې چې خوشحاله شم تیار شم او نو ډېر ښکلی دی ویلو ډېر زیات ډېر ښکلی ډېر ښایسته لوډ بهر کې دی ډېر ښکلی دی ډاکټر صاحب بله یو پوښتنه مې لرمه ما هم تاسو ته ډالۍ برابر کړې ده خو اول زه ستاسو شعرونه وایم زه په داسې انداز یې نشم ویلی لکه ډاکټر صاحب چې وایي خو ستاسو غږ ماشاءالله واقعا ښکلی په ډېر ښه انداز یې وایاست ډاکټر صاحب خپله د کم شاعرانو اشعار یې خوښېږي زموږ د لروبر پښتنو د افغانستان د شاعرانو څخه د کم زه چې وایم چې زما د دور او زما ښکلی زما چې کوم د یو خوښو نو د رښتیا درته وایم چې زما په افغانستان کې یو پیر محمد کاروان دی چې نه به بل پیر محمد کاروان پیدا شي یو باز محمد عبید چې پته نشته چېرته دی وړوکی شان هلک دلته به مونږ رفیع صاحب دی جرنل صمد خان سره راتلو دی ادبي ټولنو ته نیم خبر چې باز محمد اوس چېرته دی دغه شاعري زه چې کوم دی چېرته پیر محمد ګورم چېرته باز محمد ځان په سګرټو ډېر زیات سوځولی و پته نشته چې اوس به ښه شوي وي که نه خو هغه وخت کې ډېر سوځېدلی و او باقي چې کوم دی نو دغه مشران په نثر کې زما ډېر رښتین صاحب ډېر زیات صدیق الله رښتین صاحب چې کوم دی دغه ډېر زیات دغه او ورپسې مې چې کوم دی نو دا 15 ستوري چې څونه دي
باچا ګل الفت شو ورپسې مې شکور صاحب شو رشاد شکور صاحب دا 15 ستوري دا په نثر کې زما ډېر دی بس نور دونه صدیق په سرلی چې کوم زرین انځور را سره رفیع صاحب اگر چې دا ښه شاعران زه ورته نشم ویلی خو چې کوم حق چې کوم د پیر محمد کاروان ادا کړی او بیا زما په دې سیمه په افغانستان دا نه علاوه پاکستان کې نو په پاکستان کې مې چې کوم دی یو اکرام الله ګران بابا یو اعظم یو شانچو کمر اندیز شو او رحمت شاه ساحل شو او داسې چې کوم دی دغه دی ښکلي غږ جادوګران چې کوم دی هغه زما ډېر زیات خوښ دي په کلاسیکي شاعرانو کې مې چې کوم دی زړو شاعرانو کې مې کاظم خان شیدا خوښ دی حمید بابا مې خوښ دی رحمان بابا مې خوښ دی خوشحال بابا به د ټولو خوښ وي د کلاسیکیت حج علي خان دی نو هغه دا درې شاعران چې دي چې هغه جی حمزه بابا دې خوښ دی که نه دی حمزه بابا خو زمونږ بابا و که نه خو د بابای غزل دی د ټول نه مخکې ما د هغه ذکر په دې وکړو چې ما تاسو ته ویل چې دا یو غزل ما د هغه سره په ناسته کې چې کوم دی لیکلی و د هغه د صحبت اثر په ما باندې دومره زیات و چې اوښکې د لیمونه که اوس نه روځي جونه پیغلې خلک په کاله ساتي اوښکې هوښیاره شو بهر نه راځي جونه شو پیغلې په کاله پاتې دي وحشت ستا په زړه کې څه پاتې دي لاسو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي دا غزل چې کوم دی نو دا یو شعر چې کوم دی دا د هغه غزل شعر په تاثر کې ما د حمزه بابا د شلمې صدۍ حمزه بابا خو د شلمې صدۍ بابا دی او دا چې کوم دی نو سوال نه پیدا کیږي چې ساری پیدا شي لا تر اوسه پورې نه پیدا شوی باقي چې کوم دی اجمل خټک بابا ورپسې زمونږ د کلندر مومند صاحب نو دا ټول چې کوم دی ډېر د قدر وړ دي ډېر ښکلي او ښایسته شاعران زمونږ په دې سیمه زمونږ زه یو خبره کوم چې په نثر کې افغانستان ګټلې ده او په نظم کې پاکستان ګټلې ده نو دا به بې ځایه نه وي نثر زمونږ چې کوم دی دومره ښه نه دی څومره چې ستاسو د ملک د ریسرچ څېړنکارو ښه دی او نظم چې کوم دی شاعري چې ده هغه زمونږ بیا ډېره ښکلې روانه ده راسي چې داسې ونه وایو چې پاکستان داسې ووایو چې لرو بر پښتانه که هغه پښتانه چې په هغه ځای کې دي هغه هم زموږ د سترګو تور دي زموږ خپل پښتانه دي او که د افغانستان هم دي زموږ ټول پښتانه شکر هم په نظم هم په نثر هم په اشعارو کې په لرو بر کې ماشاءالله لوړ دي زه خو داسې مونږ خو پکې اړو د سر اړو مونږ خو پکې د سر اړو بیلتون راوستی نه دی او نه به راولو خو دا ډیورنډ دی ډیورنډ لکیره راښکلې وه خدای دې غرق او تباه که په خپله لاړو او زمونږ چې کوم دی مونږ خو تر اوسه پورې چې کوم دی هغې ته لوی کور وایو دې ته وړوکی کور وایو زمونږ د لوی کور افغانستان دی مونږ په دې باندې چې کوم دی نازیږو چې رښتیا خبره خو دا ده چې زمونږ پلار نیکان چې څونه راځي او په دغه کې لیکل کوي نو هغې وایي چې قوم د څه دی افغان نو مونږ خو ټول چې کوم دی د غوړ مرغۍ نه مشران چې څونه دي ټول د افغانستان نه هجرت کړی چا وروسته چا مخکې دا پکې فرق نشته زما په کتاب کې بله ډېر ښه وویله تراب صاحب درته لیکلي وای دا یا پښتونخوا صاحب لیکلي دي چې وایي تمه ده چې عاجز صاحب د شعر او شاعري په هکله د خپلو اولادونو مخه ونه نیسي او تاکزی صاحب لیکي وایي ښکلی کلام ستوري صاحب چې مخکې ستاسو شعر دکلمه کوي وایي ښکلی کلام او ستوري صاحب په ډېر ښه اندازې دکلمه کوي همدارنګه تراب صاحب تاسو ته یو ډالۍ راستولې ده ډاکټر صاحب چې زه به تاسو ته وایم حفیظ الله تراب صاحب ورته لیکي چې وایي زه به ډاکټر صاحب ته خپل یو 2 بیتونه ډالۍ کړم جی تراب صاحب وایي تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي تراب پسې دوی هسي زنځیرونه ګرځوي واه تراب پسې دوی هسي تراب صاحب ډېر ښکلی تراب صاحب وعده راکړې چې زموږ د ستوري د راډیو میلمه کېږي
د خوست بلنه مني دا اوس درته بلنه کوم زمونږ بلنه به مني. بله د رادیو په سطح یې درڅخه بلنه کوم چې تراب صاحب زما بلنه او زما د همکار بلنه ومني او د خیر سره به راسي زموږ ستوري رادیو تلویزیون ته او دغسې یو ښکلی بانډار به ورسره ولرو. زه د تراب صاحب په حق کې ووټ ورکوم چې دین تر اوسه پورې انټرویو کړی ولې نه دی. نو زمونږ دغه چې د ډاکټر صاحب دا رادیو تلویزیون هم دا ډېر لږ وخت کېږي شروع کړی دی او موږ د ډېرو ښو شاعرانو نه همداسې آغاز کړی دی. تراب صاحب ته هم پکې خپل نمبر راځي، نورو دوستانو ته هم راځي، هغه دی ته هم پکې راګیر کړلی، ته هم راسره په دې بنډار کې شریک شوي. انشاءالله موږ به د پښتو ژبې یو شاعر او ادیب چې د هغه خوښه وي او رضا یې وي او موږ سره غواړي چې موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلي، موږ به د هغې دغه شاته نه غورځو هیله او موږ سره به په دې بنډارونو کې ملګري کېږي ضرور. خو ډاکټر صاحب دا دی چې موږ هغه 15 ستوري هم لړۍ سره شروع کړې ده، پر 15 ستوري باندې هم موږ بانډار شروع کړی دی او خپرونې کوو، هغه هم پاتې دي. زموږ دا ټول شاعران په لیست کې دي، بس نو یو به مخکې یو به وروسته به راځي. زموږ یو خپرونه د افغان ادبي ستورو په نوم باندې ده ډاکټر صاحب چې په هغې کې موږ دغه 15 ستورو نه علاوه څه کوم دغه شاعران دي هغه چې وفات شوي دي او په دې دنیا باندې نه وي که نه، نو د هغې په باره کې ما زه او د تورپیکۍ خور یو په میاشت کې ضرور یو خپرونه کوو. نو موږ غواړو زموږ په زړه کې ډېر څه دي چې د پښتو ادب ته څه ورکولی شو، په ډېرو امکانات را سره نشته دی، په ډېرو کمو امکاناتو دغه یو موبایل او لیپټاپ یې د دې نه موږ کار اخلو. نو موږ خپل کوشش کوو، الله دې پکې خیر واچي چې کوم ځای ته به راشي. امین امین انشاءالله تعالی. یو شعر به زه تاسو ته ډالۍ کړم، ستاسو د شعرو څخه یو شعر به درته ډالۍ کړم، خو زه په هغه ځای تاسې وایاست، زه نه وایم، خو دا شعر مې هم ټول شعرونه مې خوښ سوه، خو دغه شعر مې هم خوښ سو، ما زه به دا تاسو ته ډالۍ کړم که ستاسو اجازه. ارشاد. مهرباني. قدرمن عاجز صاحب وایي چې موږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي. موږ څنګه یو ځای شوي وي چې منځ کې فاصلې وي، جولۍ زما سورې سورې ستا شال کې ستارې وي. یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي، یو ځل مې ورته ویلي وو چې دا جامې دې ښې دي، تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وي. تر مرګه یې په غاړه کې ریښې ریښې پرتې وي. دا بیت ډېر زیات مشهور دی د عاجز صاحب. بلې بیا وایي چې ما څنګه ورته ویلي وي چې تش لاس مې دښمن دی. ما څنګه ورته ویلي وي. بچې مې پوهول خو زما دواړه سترګې سرې وي. بچې مې پوهول. بلې بچې مې پوهول خو زما دواړه سترګې سرې وي. او بیا وایي چې په حق و غربت له دې نه خدای ګو که خبر کړم، په حق و غربت له دې نه خدای ګو که خبر کړم، مالت کې مې اختر و اختر و د وړو لاس کې کجړې وي. مالت کې مې اختر و د وړو لاس کې کجړې وي. مالت کې مې اختر و د وړو لاس کې کجړې وي. کجړې. او بیا وایي له داسې ځایه راغلم چې په دې دنیا جنت و. عاجز صاحب وایي چې له داسې ځایه راغلم چې په دې دنیا جنت و، نښتر و چنارو کې بیدي یخې چینې وي. عاجز صاحب وایي چې عاجز ومه ای خانه له خطا نه په دې راغلم. عاجز ومه ای خانه له خطا نه په دې راغلم، بندي شوم ګیرېدمه ستا د زلفو سلسلې وي.
بندي ډېر شوم ښکلی. کېدمه ستا د زلفو سلسلې وې. واه ډېر حافظ صاحب په عمر دې ډېر برکت، په قلم دې آمین. برکت، خدای دې کلونه کلونه موږ ته ژوندی لره عاجز صاحب چې دغسې ښکلي ښکلي اشعار موږ ته ولیکي چې زموږ د زړه زنګ لیرې کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نور دې موړ کم کنه بس دی؟ نه داسې دی، موږ به تا نو اخري کې زموږ یو لس دقیقې دغه پاتې دی ډاکټر صاحب، پروګرام پاتې دی یو 10 منټه. ښه ښه. په دې 10 منټه کې تا نه یو غزل هم وورو، اخري کې به تا نه یو پیغام وورو او بیا خپله خپرونه راغونډو ستا په یوه سندره باندې چې خوښه دي را سره. نو بس ځکه چې یو نیم ساعت د زموږ د خپرونې وشو، زموږ اکثره یو ساعت خپرونه وي، خو ستا په شاعرۍ کې دومره خواږه وو، دومره خوند یې راکه او دومره اورېدونکي هم را سره ملګري شول او هغې هم ترې خوندونه اخلي چې موږ هغه خپرونه لنډوله نه شوله، نو لږه وغځېدله او بس ته موږ ته یو خپل غزل بیا یو ډالۍ کا، بیا به خپرونه ورو ورو زه یو غزل درته وایم چې دا امتحان به مې څو ځله اخلي، واه دا امتحان به مې څو ځله اخلي چې سر مې ستا شو نور څه ګله اخلي. واه دا امتحان به مې څو ځله اخلي چې سر مې ستا شو نور څه ګله اخلي. او ما جوړې ګور ته رسوي زړګیه، ما جوړې ګور ته رسوي زړګیه او ته به د ښکلو نه لاس کله اخلي. واه ما جوړې ګور ته رسوي زړګیه ته به د ښکلو نه لاس کله اخلي. واه او د بې زبانه آینې ته سوې، د بې زبانه آینې ته سوې زموږ د خوارو هزار سله اخلي. واه ډېره له په زړه به ولې زلزلې نه راځي، په زړه به ولې زلزلې نه راځي زما په وړاندې نامه بله اخلي. ډېر په زړه به ولې زلزلې نه راځي زما په وړاندې نامه بله اخلي. او سرخي د یار په اننګو کې پرېږده، سرخي د یار په اننګو کې پرېږده وینه چې هر څومره غزل اخلي. سرخي د یار په اننګو کې پرېږده وینه چې هر څومره غزل اخلي. او که د عجز سره څو ورځې کینی، که د عجز سره څو ورځې کینی د وفا رنګ به ترېنه خپله اخلي. که د عجز سره څو ورځې کینی د وفا رنګ به ترېنه خپله اخلي. او یو بل درته یو ډېر ښکلی غزل ما دغه کړی څه وختې، دا ډېر خلکو خوښ کړی مو. ډېر ځل د خپلې خوددارۍ نه زخمي شوی یم، ډېر ځل د خپلې خوددارۍ نه زخمي شوی یم، خو سر مې ټیټ نه کړو غاصب ته زه دې شوی یم. او ما چې په کوم جرم کې وژني دا مې نه دی کړی، ما چې په کوم جرم کې وژني دا مې نه دی کړی چې مې اقرار کړی هغې کې بری شوی یم. او زه د رښتیاو اخبار سهار مې هېڅ څوک نه قبلوي، زه د رښتیاو اخبار سهار مې هېڅ څوک نه قبلوي. دروغ خرڅېږي د بازار کې ردي شوی یم. زه د رښتیاو اخبار سهار مې هېڅ څوک نه قبلوي، دروغ خرڅېږي د بازار کې ردي شوی یم. او د لیونتوب په بانه هر یو اشنا پرېښودمه، د لیونتوب په بانه هر یو اشنا پرېښودمه ځکه دې روغ نه والله نور باغي شوی یم. او ما ویل انګار دی مینه وزو ترې عجزه که نه، ما ویل انګار دی مینه وزو ترې عجزه که نه
د زړګي زخم مې نارې کړه صحیح شوی یما ډېره لا عاجز صاحب ما ډېره ویل زیاته انګار دې مینه وځو ترې عاجزه که نه د زړګي زخم مې نارې کړې صحیح شوی یما ډېر ښکلی استاد مولا تورکی صاحب وایي وبخښئ ستوري صاحب تورکی صاحب وایي واخ څومره خوږ څومره رنګین څومره ښکلی غږ استاد درته لیکلي دي پښتونخوا درته لیکي چې خیر عاجز یم که په دار شم ته رښتیا باندې ما وژنې چې خوشحاله شم تیار شم پښتونخوا وایي چې د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه کوم چې وایي د غني خان په هکله مو څه خیال دی دا به بیا وروسته جواب درکړي انتظار مومن صاحب راسته را دی چې مومن صاحب هم سلامونه وایي ډېر زبردست پروګرام تراب صاحب وایي دا مې خاص ډاکټر صاحب ته بیا ډالې کومه وایي چې د ډاکټر صاحب وایي ښه لګېږي اندازې خوږ دی پر ما هم اندازې ډېر اغېز وکړ او شاعر باید همداسې خوږ وي وایي د حمزه بابا دا بیت به ورته ډالۍ کړمه مینې دې خوب د لیوني کړمه زه راځمه ډېر خوب د راتلو سره ځم دا یې تاسو راب صاحب ډالۍ کړی دی او تکزی صاحب وایي خو ښکلی غزل خوند یې وکړ او همدارنګه شیرزاد صاحب د روسیې څخه زموږ خپرونه اوري خو تر اوسه زه مسیج نه وینم که کوم کمنټ یې کړی زه نه وینم تر اوسه نه فکر کوم ولې خپرونه اوري چې شیرزاد صاحب د روسیې نه تل زموږ همیشنی همکار دی زموږ ملاتړ کوي او تل زموږ خپرونه اوري چې شیرزاد صاحب زموږ سلامونه ومنه مهرباني زه د انتظار مومن صاحب ډېر زیات مشکور یم او د تراب صاحب چې کوم دی ډېر ښکلی او ښایسته انداز کې د غني خان ته پوسټ کړی دی غني خان زما یوټیوب ته چې کوم دی نو د باچا خان مرکز ته لاړ شه هغه وګوره چې غني خان زما څه دی او غني خان په هکله زما څه تاثرات دي هغه ټول تقریر کې چې کوم دی ما بیان کړي دي زما خیال دی چې واحد د پښتو خیام چې کوم دی نو هغه غني خان دی او که د پښتو خیام چې کوم دی نو هغه پښتون وي نو هغه به غني خان وو نو مطلب دی چې هغه د غني سوچ فکر او خیال هغه ته رسېدل چې کوم دی د هغه عمر علم پکار دی ځکه چې هغه پاس په کوټه ناست یو مونږه لاندې واړه خلک په ځمکه ګرځو نو هغه ته به مونږ خامخا واړه ښکارو ښه به دی چې د غني خان دپاره هم د غني خان عمر علم حاصل کړو نو هله به چې کوم دی د هغه په منشا او په مقصد باندې پوه شو بهرحال که بیا هم مزید نور معلومات کول غواړي نو یوټیوب ته چې کوم دی لاړ شي د غني خان باندې ما د باچا خان مرکز کې وینا کړې ده هغه ټول تقریر به زه هم ورسنډ کړم او کنی نو دی را پیدا کړي یوټیوب باندې ډېر ښکلی او خوندور د شیرزاد د کمنټس چې کوم دی تاسو وایي چې راغلي دي خلاصه ویلي نه دي شیرزاد ورور چې کوم دی خدای دې خوشحاله او آباد لري ښاد دې لري زمونږ ورته چې کوم دی سترګې په لارې او دعاګانې ورسره خدای پاک دې وطن چې کوم دی نو هغه به په مسافرۍ کې خوشحاله او آباد لري مننه هیله کوم همدارنګه قدرمن احمدشاه او تکزی صاحب فکر کوم ماته لیکلي چې وایي ښکلی غزل د ښکلی غزل و ډېر ښکلی غزل و او تورپیکی جان یې خو په خوږ اواز موږ ته دیکلمه کوي نو مننه قربان مو سم تکزی صاحب ستاسو مهرباني ده ستاسو مینه ده نړۍ مننه شعر چې خپله خوږ وي خو زه کوشش کوم چې شعر وایم خو دا شعر واقعا دا شعر د ډاکټر صاحب دا ډېر خواږه دي نو ډاکټر صاحب زموږ خپرونه خو څنګه چې زما همکار بیدار صاحب وویله یو ساعته د خو اوس تر یو نیم ساعت هم ډېر سوه دونه ژر تېره سوه ډاکټر صاحب چې اصلا هېڅ په ونه پوهېدلو واقعا اشعار مو ډېر خواږه دي نو راځئ چې ډاکټر صاحب ستاسو آخري کلام واورو آخري کم پیغام لري خپل ځوانانو شاعرانو ته لروبر پښتنو شاعرانو ته زموږ د تلویزیون او رادیو په هکله کم نظر لري موږ به د زړه په غوږو ستاسو څخه واورو ډېر زما ډېر یو څه زیاتوالی وکړم که اجازه مې دا قاضي حنیف الله صاحب لیکلي دي چې ډېر خوندور کلامونه هغه هم ګوري ستا هغه اوري بیا به بله ورځ د ده سره انشاءالله خپرونه لرو
او زه پکې یو بل شی زیاتول غواړم چې نن سبا خو د ځوان شاعران چې دي ډاکټر صاحب ډېر زیات شوي دي که نه تا ته پته جی ده جی او جی جی ډېره ښه شاعري هم کوي د دوی شاعري څنګه ارزیابي کوي او د یو استاد په حیث ورته څه پیغام لرئ ګوره تاسو چې څونه ښایسته خبره وکړه دا شاعري چې کوم دی دا ګاډ ګفټډ دی دا نه په پی ایچ ډي و ده نه په چې کوم دی په تعلیمونو ده او نه په دغه ده دا اوس هغه ورځ چې کوم دی یو بل عجز را پیدا شوی دی د چې هوټل کې کار کوي خو د هغه شاعري چې کومه نه سړی ورته وایي چې درمان ته انټرویو اخیستنو په جړا شو یعنی مطلب د یو زیت الرحمن بل عجز دی زیات الرحمن عجز هغه زیت الرحمن عجز چې کوم هغه زه جوړولم نو هغه تعلیم کم ځای کړی هغه پی ایچ ډي کم ځای کړی دا د قدرت یو ورکړه ده یو عطیه ده چې الله تعالی چاله ورکړي اوس خاطر ته وګوره خلک چې نه خولي نو ګوري ورته څا چې مخ پټ کړو نو گزار دی وکړو نو اوس خبره دا تشبیهات او دا استعارات خاطر ته چا خودلیو خدا د قدرت یو گفت او کیټس وګورم شیل وګوره شکسپیر وګوره د دنیا نور کوم سونه خلک وګوره چې هغه تعلیمونه معلومونه نو کړي او الله تعالی ورته د ملکی ورکړي او هغه بیا چې کوم دی رستو ډیر زیات د وکړ د نوی کول تر حد پورې زما دا خواسته نوی کول چې کوم دی ډیر ښه شاعران پیدا کړي دي خو سموده چې کوم دی د فرمان کسکر غونته کې خلک را پیدا شوي چې هغه په ردیف کافیو او د شاعرۍ باقاعده په رموزو باندې نه پوهېده په محاسنو باندې نه پوهېده نه بلکې دغه کولای تخریبولی پښتو شاعري او دغه لکه عمدکه خبره زم دې راځم چې په دې شیزونو باندې نه پوهېدل نو هغه به एकदम زه د هغې دپاره دا خواست کوم چې مهرباني وکړئ غزل ولیکئ نظم ولیکئ یا د نظم قسمونو کې چې کوم دی سټډي وکړئ مطالعه وکړئ بیا هغې نه پس چېرته یو استاذ ته وښایي چې هغه د لغمبار کړي هغه ته سختې غوټې دا ټول هر څه ته وباسي نو هغې نه پس ته که بیا په تاسو دا فیسبوک له ورکوي نو خیر دی نو څه خبره نشته بیا به چې کوم دی پټیږي نه ځکه چې لال پیرو کې نه پټیږي که چا شاعري چې کوم دی ښکلې شاعري ده نو هغه به ګوره تاسو وګورئ چې دا به روزي او دا به دغه کېږي ګنې دا حمزه بابا خپله وینا کړې وه د خاطر په هکله که حمزه خاطر ځواني مرګ شاعر نه وی نو زه به نن حمزه نه وی نو مطلب دی چې د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې هغه ځواني مرګ کیټ شو هغه ډېر کم عمر کې مړ شو او د قدرت د طرف نه ورسره ډېر لوی ګفټ زما د خبرې مطلب دا دی چې دا خلک چې کوم دی نه پټېږي د کشرانو ته زما دا خواسته چې ډایرکټ چې کوم دی په یوټیوب او په دې فیسبوک په دې شیزونو شعرونه مدغه کوي او ولې چاته استاد ته ښایي چې هغې پاس کړي او هغې دغه کړي نو بیا خیر دی چې کوم دی کوي او زما بل پیغام چې تاسو وویلو نو زما د زړه اواز چې کوم دی زه ټولو پښتنو ته دا وایم چې په ټولو بچو باندې چې کوم دی مهرباني وکړي تعلیمونه وکړي تعلیم ډېر زبردست شی دی زه دا مثال اکثر ورکوم په کلاس کې مو دا ورکوم چې سترګې که ډېرې هم زیاتې ښایسته وي خو چې په هغې کې نظر نه وي نو د هغې هېڅ معنی نه وي زه ویم چې کم سړي کې د تعلیم زیور نه وي هغه شعور پکې نه وي نو د هغه هیڅ مطلب هیڅ معنی نشته زمونږ د کلو کې خانان دي نوابان دي هغې خپله خوري خپله څکي هغې چې کوم دی نو چا نه غواړي نه چاته ورځي نه خو بیا هم چونکې انپړه وي او بېروزګاره ګرځي نو خلک ورته په ښه نظر باندې نه ګوري څوک ورته څه وایي څوک ورته څه وایي څوک ورته اوزګار خیل وایي څوک ورته خوشي وایي څوک ورته څه وایي نو چې کوم دی عالمان چې کوم دی زه د پلارانو پښتنو د لر او بر پښتنو ته یم چې په ځان نهارې تېرې کوي په ځان لږې تېرې کوي خو په بچو باندې تعلیمونه وکړئ ضرور ځکه چې تعلیم یو داسې شی دی چې په دې متعلق چې کوم دی نو هغه ډېرو ښایسته خلکو یعنې مور او پلار چې تعلیم یافته وي هغه ته معاشرې ته چې کوم دی ډېر ښه قوم او ډېر ښه بچي ورکولی شي زما په خیال دا دی چې هغه هم دا ویلي چې تاسو ماته ښه میندې راکړئ زه به تاسو ته چې کوم دی ښه قوم درکړم نو د جنکو تعلیم د ټولو نه زیات ضرور دی ډېر زیات ضروري دی مور کېدی شي که نه مور چې دا هغه بلکل
نجی د ګوره داسې چلې چې د غېږه چې کوم ده د مور ړومبنۍ درسګاه چې د هغه د مور غېږه ده د مور په غېږه کې چې کوم تربیت کیږي هغه په ډېرو درسګاو کې وروستو شروع کیږي د ټولو نه ړومبنۍ درسګاه چې ده د مور غېږه ده او مور چې کوم دی نو هغه داسې دغه ده چې هغه ورته کوم تربیت ورکړي کوم شی ورته ورکړي نو زما په خیال چې د هغې نه ښه دغه نشي کېدی نو زه دغه خبره کومه چې لکه ټولو نه غټه خبره چې ما تاسو ته وویل چې ړومبنی تعلیم دی تعلیم چې تعلیم وکړئ نو تاسو به پخپله یو خو به غربت ورک شي یو خو به چې کوم دی نو تنګ دستي ورکه شي او بل به په معاشره کې عزت پیدا شي او ملک به هم چې کوم دی د ترقۍ په لور رواني د شر زمونږ اوس دغه ته وګورئ چې زمونږ شره ډېره زیاته کمه ده د تعلیم په لحاظ سره نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو موږ ډېر وروسته یو نو که دا تعلیم شره زمونږ زیاته شوه نو بیا به انشاءالله تعالی موږ د سیالانو په صف کې ودرېږو دا زما پیغام دی چې تعلیم وکړئ تعلیم وکړئ تعلیم ډېر ښکلی پیغام ډېر ښایسته پیغام واقعا ډېره ښه خپرونه مو لرله په دې تلو کې به راته دا زما همکاره تورپیکۍ خور دغه وکړي دا څوک نوي راغلي انور شاه انور ورور مې راغلی چې دوی هم د پښتو پرژبی شاعر دی زموږ د خپرونې میلمان و نو انور وروره زما د مینې ډک سلامونه و زما د همکار سلامونه و د ډاکټر صاحب سلامونه هم ومنه خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست همدارنګه شیرزاد صاحب چې ما یې مخکې نوم واخیستی دوی لیکلي دي چې د ستوري رادیو تلویزیون محترم مشرتابه ته ډېر ویاړمن مشر لیکوال او وتلی شاعر ډاکټر صاحب او همدارنګه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته غرونه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه الله تعالی مو تل خوشحاله شاد او آباد لره شیرزاد صاحب د دې ښکلي کومنټ څخه مو نړۍ مننه کومه تاسو زموږ همیشنی همکار یاست همیشه زموږ خپرونې په مینه اورئ نو خوشحاله یم چې تاسو راسره یاست کور مو ودان یو لږ ناوخته رالاست خو حتما کار مو درلودی چون شیرزاد صاحب په روسیې کې ژوند کوي ولې همیشه زموږ خپرونې اوري نو ډېره مننه شیرزاد صاحب زموږ د خپرونو ډېر ښه مینهوال دی خپرونې زموږ همیشه تعقیبوي اوري هغه ټولو دوستانو نه چې زموږ خپرونې په مینه باندې اوري زموږ سره یو ځای کېږي د زړه د تله مننه کوو ځکه موږ د دوی په همدې کمنټونو په د دوی په راتګ باندې موږ د خپرونې ژوندۍ کېږي او ساه پکې اچول کېږي اخري کې ډاکټر صاحب وخت زموږ د خپرونې پوره دی نو بس که څه ویل غواړې تورپیکۍ خور به خپله پیغام ووایو زه هم ووایم خپرونه به ختمه کړو بله اول خو زه د ډاکټر څخه نړۍ مننه کوم زه خو چې کوم زه ستاسو ټول ډېر زیات مشکور یم ډېر زیات ممنون یم چې ما غونته کې انسان تم چې کوم دی دونه وخت راکړو خو بهرحال لنډ بهر والا چې کوم دی چې د مزاج له رنګ د څه ورکړمه کله خواږه کله تراخه ورکړمه چې د مزاج له رنګ د څه ورکړمه او کله خواږه کله تراخه ورکړمه ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي او دې کې نفرت له برخه څه ورکړمه ډېر ښکلی بیا یې وارې تکرار کړه ډاکټر صاحب ژوندون خو مینې له هم کم ښکارېږي دې کې نفرت له برخه څه ورکړمه او راشه چې خپل دولت در وسپارمه اوښ کې سلګی بل چاودې زړه درکړمه او خیر دې که زړه پکې ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړمه او خیر دې که زړه پکې ذره شي پښتو ادب له خو به څه ورکړمه او بد به ټول هیر کړي خو چې زه ورله نن ښه څه قدر د یو ویښته ورکړمه واقعا ډېر ښکلی او سوی د لاس لکیر عجزه درته سوی د لاس لکیر عجزه درته چې به د یار څنګ کې ناسته درکړمه سوی د لاس لکیر عجزه درته چې به د یار څنګ کې ناسته درکړمه بیا به د یار څنګ کې ناسته درکړمه
عاجز صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. الله مې باد لره خوشاله مننه اوسئ درته تاسو کوم ټول. چې په زمونږ دغه ادبي بنډار هم په خپلو خوږو شعرونو باندې په خپلو خوږو خبرو باندې لا درونه او رنګین کړ. زه قدرمن ستاسو همکارې، ټول ډېر تاسو په پای کې څه تاسو لرئ؟ بله زه هم غواړم چې مننه وکړم د ډاکټر صاحب څخه نړۍ مننه کوم. ډاکټر صاحب واقعا ډېر خواږه اشعار مو او زموږ خپرونه مو واقعا رنګینه کړه. بیا هم دغه درته وایم چې خدای دې عمر درکړه ډاکټر صاحب، او دا په دې هیله یو چې هغه کتابونه چې چاپ سوي نه دي هر څه مخکې هغه چاپ کړي او دا به د آخر ځل نه وي چې موږ خپرونې ته راځي. موږ به بیا هم چې ډاکټر صاحب دا نور کتابونه چاپ سي بیا به د خیر سره دی میلمه کړو، بیا به راځي او بیا به خپل په دا خوږو اشعارو زموږ خپرونه رنګینه کړي. او همدارنګه خپل د خوږو او قدرمنو اورېدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې تر دې دمې زموږ ملاتړ وکړئ، خپل په خوږو کومنټو، خپل د زړه په ساینو په ګلانو یې زموږ خپرونه رنګینه کړه. د دوی څخه هم مننه کوم. نو زه به خدای په منې وکړم دا چې تر بلې خپرونې پورې بیا زه ستوري صاحب د یو بلې نوې بانډار او نوې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی خدای سپارم. د قدرمن ډاکټر صاحب شپه یې هم په خیر، د ستوري صاحب شپه یې هم په خیر، د قدرمنو اورېدونکو شپه یې هم په خیر. الله مو مل شه. الله مل شه. الله په امان. د الله په امان. السلام علیکم.